یو سړی او ډیر زیات غریبو او داسم غریبو چې نه د غرمې د روټۍ درکو نه بیا د شپې د روټۍ درک نو پلار روان دی او دا اشعار وایي چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه آی هاي سوک شته چې مرګ خرڅي او زه په بیا واخلم داسې سوک بئی چې مرګ خرڅي او زه په بیا والم د ژوند نه خدا خدا چې چرته مرګ خرڅيږي او زه په بیا والم او زمر شم زکه چې د ځان لوګه خدا سره برداشت کی لیکن د بال بچ لوګه برداشت کول چې دی خدای دې چاته نه خي دا د سړی د برداشت نه وای یو سړی ورپسې روانو هغه چې دا اشعار واورید نو هغه ولا یو روپۍ ورکړه چې خدای بندا مرګ مغواړه دا یو روپۍ والو بال بجله په وړو والے او وخت به پیتیش سړی ډیر خوشحال شو روپای واغستا وړه موړه وخت پټال د زمانه انقلاباتو دا سړی چې دا د لوګي نه مرګ غوښتو د زمانه دیچکو دا سړی د ټول ملک وزیر اعظم جوړ یا داسې حالو چې د لوګي نه مرګ پسې ګرځیده او یا بیا د ټول ملک وزیر اعظم شو هغه سړی چې اچا ولا یو روپۍ ورکړې وه بیا هغه داسې غریب شو چې هغه بیا ځان له مرګ لټولو اړکه خیال وکړو چې د سړی سره خو ما په ډیر سخت وخت کې د یو روپۍ امداد کړو چې د لوګي نه ځان ته مرګ غوښتو او ما ولا یو روپۍ ورکړې وه او نن د ملک وزیر اعظم دی راشه څه تجربه خو په وکړه بادشاہ دی د ملک نو عزیزانو یو درخواست یې ولیکه او دا درخواست په سر باندې دا اشعار ولیکل چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه او وزیر اعظم صاحب زاغ سړی ما چې تا د لوګي نه ځان ته مرګ غوښتو دا شعرونه دی وی او ما په ډیر سخت وخت کې تاله یو روپۍ درکړې وه نن هغه حال چې کوم ستاو نو هغه په ما راغلی دی نن ته د ملک وزیر اعظم په دې درخواست باندې غور وکړه که څه امداد را سره کولی شي الله درخواست چې څه وخت کې وزیر اعظم ته ورننوت وزیر اعظم ورته ډېر وژړل
دا د پاکستان دا کوسډب وزیران نو درخواست ولا یو سه ایشو پیشو پیونی کی چې امکمه ته یو سه نو او زما ما په حرام کې نه داسې هغه وزیر هر چاته لیکل ته زه کم هغه ورځ یو الک ما تراغه ویجی وزیر اعلی سے پلیکلی دي چې زه ولا ورکی خو بسته د افسر ته وای چې زه راکی ما ورته یو قصه وکړه تاسو دا خیال کړئ چې جوړ وزیر په دسخطو کې نو بدا خو جوړ زه د زیاولک نکشو نو ما ورته یو قصه وکړه ما یو طالبو په دلی کې چې کتابونه خلاص کړنو پلار ورپسې خط لیکلو چې راځه کنه بسته ازوی ورته ولیکل چې پلار داسې چل دی چې دلته یو راجا دی دا غلور دا کتابونه مې خلاص ک خدا غلور دا نیم نکاح شوه او نیم پاتې دی نو دعا کوه چې دا نور نیمه مشي نو بیا درځم ما قبول کړی دا خو چې دا راجا لور ما قبول کی ما خبره پوهیږي ما قبول کړی دا خو چې دا جنې ما قبول کی نو خبره که خیالو کې استا په قبل دو کې ده کده جنې په قبل دو کې ده په دې می پوي ها تا خو به وزیر اعظم لورم قبول کړي خو چاغه خودم قبول کی کا تاسو خیال راغی دا بادشاہ لور په بام ناسته ده سره جوړه اغوسته ده او شونډې سری کړي دي سترګې تورې کړي دي او تاسو غوندې غلام جان روان دی په لار چې داسې ورته کتلی دي نو دا شعر وی چې سرخ پوشه لب لاله بر لب بام نظر میں آیا سره جامع او سره شونډې او تورې سترګې پاس په بام ناسته ده خدای سب کیږي هغه ورته د پاس ناواز کو چې نه بزوری نه بازاری نه بازار میں آیا کو تکشا پارام تیرے گا دا د بادشاہ لور دا نه په زور نه په مینت او نه په پیسو دا بس تعالی سترانش نو خبره ده راجا د لور خو طالب جان استاد قبول کړي وا او سوال خو چې د په قبل دو کې نو سوال خدای په قبل دو کې اوس دې به وقوف لار ته ولیکل چې نیم نکاح شوه دی نیم پاتې دی نو ما هغه سړی ته ووی چې خبره دادا چې خبره د وزیر د دسخط نه ده چې وزیر په دسخط کړی دی خبره د متعلقه ډایرکټر ده دا ډایرکټران په خدای قسم کده دی وزیرانو په دسخط متیازم کوي متیاز کینی تجربه وکړي نو مال په حرام کې وځي وزیر صاحب کړه د خاصه تاسو یو ټلیفون ورته وزیر صاحب کړه مدامه ته وای چې به وزیر درته زو کوم دارا ته وای وزیر کړه د استبای سبب خلق ته چې د وزیر په دسخط شو زلار ني سلار لنډوا د وزیر دسخط شګه شي چې مال رانیز دی کو په لته بدر باندې وخی عرض میں داو چې داسې وزیر نو اغله چې درخواست ورغه نو ورته وځړل او ډېر وځړل دا وزیران دلته یو وزیر دی د صدر دی زمونږ په علاقه کې ورته یو سړی چای کړی وي نو چای ورته کړی وي او 50,000 خو ورته ډزې وکړې وي کلاشن کوپ باندې الوی کینډیډیټ را روان دی او ډا 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 اوس سړی چې د ویڼې خبره راشي ما په سره منډه کی چې دا دروغه ته بلګونه چې دا ویڼې لګه صفا کی چواړي ګنده کړي مالا وزیر په سریزه کنه
چاته دې چډه دې کولی هغه ته هغه پسې ګرځا کړ ماله وې اوس نو دا خلق تاسو بارها ټرای کړي بارام کتلی وزیران دیتا نه وای حکومت دیتا نه وای حکمران دیتا وای چې درخواست ورغه او هغه شیرونه پړاو ک چې نن 100 کال مخکې د ویلیو چې علامات یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه ورته وجړل چاو په ماده سي وختم تیر دی چې ماده لوګینا ځان لمرګ وختو نو 200 روپۍ راواغسته 200 او دا هغه کاغذ په شا باندې د قران کریم یو آیات لیکل الذين ينفقون اموالهم كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء ودرخواست والا تا په ډېر سخت وخت کې ما سره د 1 روپۍ امداد کړو ما داغي په عوض کې د قران د دې آیات مطابق چې یو دانه څوک د خدای په نام ورکی نو داغي داسې مثال دی لکه دانه وکړي هغه بوټي شي هغه بوټي کې اوږي وشي اوږي او هر وږي کې سلسل داني نو یو په 200 نو تا 1 روپۍ مال را کړې وا نو ما یو په 200 دل درک او که مزید خدمتم نو ګوره بیا به ما خبره عزیزانو دې ته وایي کامل انسانیت چې د چا نیکی ای هیره نه څوک چې د چا نیکی هیره کی عزیزانو دام انسان نن مونږ چې کومه زمانہ کې اوسېږو دا دومره کمینه وخت او رزیل چې نیکی دی ور سره کړی نو بیا غټ کانم ولا ورکا چې ما څه وخت یا قرض دی ورکو قرض دی ورکو نو تماچا ولا ورکا چې کله ما دا قرض غوښتو نو په دې مزغوم اوله چې خلاصې بیوش قرض دی ورکو په خوا به قرضونه خلق چاله ورکه قرضدار وکې دی قرض دا زمونږ د دوای کار په خدای قسم ماړه خلق چې قرض وړه ده بیا په دې لار نه تیریږي یا چې تیریږي په سایکل نو داسې تیر شي لکه د ګولای په شان وته کور دی وران شه خو 100 روپۍ دی یا 40 یا 50 کور دی وران شه خزی انسانیت تا ګور ابل اورد یو خزر اعلی ول 2 کال او شو ز وطن ته تلوما او د دې دکاندار ما باندې اتانه پاتې و په دوايي کې اتانه نو 2 کال پس رالما مالچه اغا تانه ورکه مسنه چې قبر لای په غاړه یو نس خزر سړی شیخان ګری به دوی بیوسی بیا به منزگزار بزرگ صاحب اولیاء صاحب پردے واوری
یو پیسہ دی چې پردې خړلې یو پیسہ قیامت کې بدر ته ویل شي چې جنت تزا خود دې سړی در باندې یو پیسہ ده اراو دل اور کنو بیا وای چې دې منډه کې پیسہ به د جهنم په بیخ کې ورته ښکارش نو دې به ورپسې ورټوب چا پیسہ راوچته کی پاس چرازی بیا به تی پریوزی نو بیا به ورپسې ورټوب د خدای خوخه ده چې دا یو پیسې په عوض کې څومره غوپې ولا په جهنم کې وي یو پیسہ نن پردې مال خړل خو زمونږ د مور پای دي نن تو وګوره ستا په دې ملک کې څه ظلم روان څه ظلم دومره ظالم ملک به په مقدس مکه نه لکه پاکستان چې او دومره ظالم ولې د دې نااهله حکومت دلاس د دې کمسلو دلاس دومره عظیم ظلم دا ملک د خدای د ماخام نه را پیستا د ماخام نه را پیستا بیا پیرنګیانو امریکې ته حواله کی دا کمسل او دا کمینه د دې کیو دوی تخپل ملک ملک د نهو کالو ماشوم تختوا د نهو کالو ماشوم او یو نیمه میاشت د نهو کالو ماشوم او بیا په 2 لک روپۍ واغسته وغیرہ پرې دا ستا ملک دا ستا وطن ما دې په خدای قسمی چې زما په لاس کې قوت او زوري ماشوم خو پرېدا چې پردای چرګه بوزي چې پاغه ټول ملک درته داسې بمباري وکم چې درته لوټه لاندې باندې پرېږدم داسې خلک که ژوندي په دوی څه خدای دې په دوی سیلاب راولي طوفان نوح پې راشه چې لوټه یې لاندې باندې پاتې دې ظالم قوم کې چې زه اوسېږم زه د هغې نه زیات ظالم یم دې ظالم قوم کې که ملا اوسېږي ملا د هغې نه زیات ظالم دی که پیر پکې اوسېږي هغه پیر د هغې نه زیات ظالم دی ځکه چې د ظالم قوم ملګري او د ظالم قوم سره مړي ژوندي او تعلق والا دا د هغې نه زیات ظالمان دا ستا ملک پردی کشتونو باندې به ډټسن اغستې پړت او به تختې 50,000 راوړه 40,000 راوړه 13,000 راوړه حکومت لا چې ورشه د جنډه بازار اجراګانو ته نه د جنډه بازار اجراګانو ته چې ډټسن واچو تختوله وای جرګه ور سره وکړه جرګه ور سره وکړه ته خدای تباہ او برباد کړه ته څه د پاره حکومت چې زاغه سره جرګه وکړه ته څه د پاره جرګه ور سره نو عزیزانو زمانه قطعا مطمئن نه دی د ملک نه بالکل مایوس او داسې مایوس چې داړه مې د دې خولې نه باروزي په داسې ظالم ملک اوسېدل چې دي دام ظلم چې ستا په مخ کې کم ملک دا ظلمونه کیږي دا څه د انسانیت خبره ده دا څه د سړیتوب خبره ده غل دی غلا یوش غلا غلی ونیو سړی وې زما کور وران کړي غلی ونیو جی کیس په رجسٹر دی کیچ په رجسٹر دی تانا کی کیچ په رجسٹر دی کچارو ته بلار شي او کچارو کې به وکیلو نیسی او کیچ په رجسٹر دی پلادې کولې وران کړي دی
او په غلبه مقدمه چلیږي او بیا شمیاشت تاریخونه وي 2-3 کاله کې بغل پټ راخلاشي پردې کورې وراره کیچ په رجسٹر ما ته پته ده تاسو کې سونه رجسٹر عزیزانو عرض می داو خدای رانی ولی قوم د قوم خدای رانی ولی ده او انشاءاللہ نور بمرانی سی نور بمرانی سی د ځان تماشې بکوي نور بمرانی سی خدای سره پډزو یې د خدای او د پاکستان د قوم جنگ ده مونږ هم تماشا کوو چې خدای به ګټي او کدا قوم به ګټي دا خدای استاد سو جنگ ده خدای یو څو یو تبل سکے تاسو خیال راک قوم د قوم خدای نه سرکشو با هغه ورځ یو کور دې زما ور سره ډېر همدردي و ډېر همدردي دوايانې به مې مفت ورکولې چې ګورما د وی سی آر ډرمونه زامنو روان کړي الکه دا څه کوي دا بیګامه سه د غره وړو لغوندې تاسو غوندې مونږ غوندې خوار څومره وړي بس د هلکانو سره شغل مغل جوړ کړي وی سی آر کور طرف دا د غریبانو غریب چې څومره د زن طلاق بچی دی دمره د بدلې وځي ببل څه غریب وس نشته دا د خنزیر بچی خدای پیجندلی وس نشته هریان شو وتا خدای تبا کا چې تبا شو نړکه مې وې ادر رحمان بابا شعر رايات شو چې زتوبا په هغه تیر عمر کاغم زتوبا په هغه تیر عمر کاغم چې تیر شوه د بے یار په غفلت کې په خپل کړوخ پیمانو زما څه خیالو د دې متعلق دا بس ظالمان خپل دا هغه خلق چې دروټای درکې دا مونږ او تاسو چې لګ ډیر خېو د پښورونه یو وای پښو ترغه پوری شیخای چې په مګو نه یې پیخه غریب ماندګي غوندي پښو راو ګوره ماندګي میاو 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 خسرې پر رحم راش ته دغه غریبي پښو ته لګ مګو خای ته د دې د منډه بیا وګوره په مګي پسې مونږه د غریبي پښورونه پښو ترغه پورې شیخای چې په مګو نه یې پیخ دا مونږ په ځای خدای پاک راګیر کړی او رانی ولي چې څنګه مونږ یو داسې زمونږ د ملک نظام ته وګوره د بېمانه حکومت ته منافق اعلان وکړو چې مونږ خپل بجټ واپس واغست واپس هم واغست خلک غلی کړي چې خلک غلی کړ اوس مغه بجټ یو شی په مزه مزه ګرانې لګیا بجلی ګرانه کړه سوی ګیس ګرانې لګیا د خاور او تیل داس په مزه ما یو اول خو یکدم خلکو غلط دی ول ما واپس واغستو دا بل زمونږه په ګډو کې وخت چې را باندې خدای را مسلط کړي اوس یو شی در باندې په مزه مزه ګرانه ډېر ښه ګورو بچی چاته بخکی عزیزانو دا ټول قهر چې دی دا آسمانی دی آسمان ته چې متوجه شوی نه یونس علیہ السلام قوم
باندې راغله عذاب واپس ولی لاړو؟ ولی؟ ځکه چې قوم د قوم متفق شو، یو شو، او په یو आवाज خدای ته ووی چې یا الله غلطه يم کړی معافي غواړم. راغله عذاب واپس لاړ. نن ستا په ملک قوم د قوم متفق کم سي په قهر عظیم اخته د ستا پاکستان. مذهبي طور وګوره، شیعه سنی جګړه، شیعه سنی جګړه به ولي کیږي؟ شیعاګان خو په کابل کې مو د کابلیانو له قرآن ورکوي چې تاسو د شیعو جلوس چرته په سړک لیدلی یا شیعه بار راوتی شو؟ نه، شیعه خو عربو تمزي مجال دی چې کړتو کی. نن ستا په بل کې شیعه ولې فقه جعفریه غواړي لګیا دی؟ خو ته د سړي زوی نه یې که شیعه دی څوک؟ ستا په ملک نن قادیانی عام لټریچر تقسیمی، عام قادیانی بس تبا په ملک ما نه سات څنګه اخلي او د قادیانیت نوم به څنګه اخلي؟ خو زه سړی نه یم که بریلیان دي صاحبت، بوتان زیارتونه دیو، شکرانی دیو، مالکی دیو، جاروگانی دیو. دا څوک کوي؟ تصور شي دې کلو کې وګرځئ که نه؟ د اتوار په ورځ د پبو میا صاحب میله کې د چا ښځې وي؟ چای شیخړی مخکې شیخړی ورپسې. نه مرګې شیخ صاحب چېرته تللی وی؟ ښځه کې مې باد وي. نه د باګړو دلنو ښځه کې د باد هلته ستنې نه ورته ووالې. بیا کوزنی را په سر کړي صاحبه، هلته نه اوبه راغستې په سوکه کې ورته دغه ټومبلي ده واښه چې باد یې ونه وي. تب ولې داسې کېږي؟ خو ته سړی نه یې که ته سړی شوې؟ ستا ښځه به ولې داسې کوي؟ مونږ سړي نه یو. تاسو وایئ چې په دې لاره په دې لارو کې ستاسو د ښځو جنجونه تېرېږي. په لارۍ کې ښځو ځان سره ډولکۍ ایښئ که نه ایښئ؟ تاسو دا د کلو پښتانه ټول خلیل مومن، خلیل مومن، خلیل مومن څه خلیل مومن مرګرو ته هم خلیل مومن تیر شو. باړې نه هغه غاړې مومن دی او دی خوا خلیل دی. په لارۍ کې ډولکۍ ځان سره ایښی صاحبه، ډم ورته ډولکۍ غږي او زمونږ ښځې ورته لاسونه پړقوي که نه پړقوي او ټول ښار او بازار یې په تماشه یي که نه. دا ښځه چې ټیکسي لارۍ وي روپۍ سورلی پکې سواري کېږي هغه هم پښتون مینګه پښتانه. نو وروره په ارام کښېنې، خدای په راستی که نه پښتانه یې. بیا خبره ده چې یو لنګ هم نه دی والی پرتوګۍ اچوئ. خیال هم راغی جي نه پښتانه یې، نه خلیل یې، نه مومند یې. پوه شوې؟ پته هم نه لګي چې کم قوم یې، شیخیل یې که ډمان یې که کنجران یې که نیان یې. خدای چې څه بلا یې د پښتو خو در کې رګ نشته. اوس پښتو ژبه ویلو باندې سړی پښتون کی. نو عزیزانو عرض میں داو
چې انسان جوړېدل ګران کار دی. انسان هر څه به جوړ شي. اوس زه په غره کې چرته یو کوډاله جوړوم او پکې کېنم او یو دوه بړی سي خوشي کوم. تو ګوره چې د غره ته څومره دنیا بر جرازي دلته یو ولی پیدا دی خور هر مراد پیاسیلی. نو زمونږ د ملک خزه دلته یو دوه ډمان جامړه کړی دلته زمونږ دیره کې اعلی جوړه شهیدان راوتی او هر مراد پیاسیلی. عالم قتل یو د خزو خلیل مومن نه ګلاب بابا محل قتل یو په ریګی کې دغه کې دا سپیر څنګه کې اعلی حکومت ورته جی ټی ایس لارای چالو اعلی ګلاب بابا دی چاوینه چرته پریوتی اب زمزم داغه دوس قوم لره د دې خدای قسم په خدای دی چې مخونه د دې خلق را باندې بدلې چې د یو نه دویمه خبره را سره کې غوسه راځي خبره نه پوهیږي عقل پکې نشته سړیتوب پکې نشته. سهار مې یو توی دلته به ناستې دي جومات کې ناستو خبر پړت خبره بو مال د مجلس کې کېنې نو د مجلس آداب زده کړه. اول خو کېنما کم مجلس ته چې چا راغوښتی نه هلته مه کېنه که کېناستې نو چې د خبرو دعوت چا نه یې درکړی نو خبره مه کوه. په تیار روټۍ ورپېښ شوې نو لاسونه ورته مخ چې ښه دا خو جوړ تیاره ده ښه دا کار مه کوه علي خادی ځان نه مه جوړوه کېدی شي لګئ د هغې په کور کې نور اینا نو کور والا به وشرمېږي که و به نه شرمېږي خبره کوئ که نه و به نه شرمېږي اوس به تاله روټۍ نوره کم ځای نه پیدا کړه نو لاسونه من غاړه چې ښه دا خو په تیاره رالي نه هره ورځ تېره کا چې دا کارونه کم درستخان ته بللی شوی نه خبردار چې ورته کېننی که بېعزته شوې نو ځان ته بېعزتي کوه. لکه ما ته یو ورځ یو سړي وویل چای پیاله یې د لاس کې ده مونږ ته دې ستم ونه ما وی منافق دی ته وایي چې پړی یوي او په خوله یې بلی او مغه پیاله یې وه نورې چای ویم نه اړه مې نه و ما ته خپله سر مې خوږېدو که تا ته مې ست کړی وی منافقت کې راتله ستونو متونه نشته لار لنډوه لار لنډوه په لاره ځې هسې چټي ها راواوړېدم راوړه مه داسې نیغ تېرېږه کار خلاصوا. تاسو خیال راغی لارې لنډوئ لارې ځکه چې مونږ د دې قابل نه یو چې یا مونږ سره څوک کیني یا مونږ چا سره کیني دا سړیتوب مونږ کې شته دا انسانیت مونږ کې شته که ته د چا ځای له ورشم خو دا تور ګونګټان نه دي دا جومات کې په دې وښو کې چې پیدا کېږي لیدلي دي جمعات کې چې جمع تیر شي کنه نو په د اخر ورځو کې تور ګونګټان نو تور ګونګټ له چې ګوته وروړي نو ګونګټ پوسکای چي چې ګوته وروړي پوسکای واچي چې داسې بوی کې ته به وایې چې د دنیا ډیرانونه مې جوړ بوی مونږ هغه تور ګونګټان یورورا او کال چرته زیم پوسکای چي او کچاله زیم پوسکای چي خبرو چل خو درځي نه سړیتوب خو درکې شته نه انسانیت خو درکې شته نه عقل خو لرې نه نو عزیزانو مونږ کې دا ټول صفتونه به ال راشي چې مونږ کې انسانیت راشي او چې انسانان شوي نه یو انسان به اول صفت دای چې د مطلق انسان به دې پړه کې درد په خبره به پوهېږي په سوال جواب به پوهېږي د بل تکلیف به خپل تکلیف ګڼي
دبل مصیبت بخپل مصیبت مونږه دبل اول مونږ مليانو کو تا کرویر کی هاي 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 زوی دې مړ دې ځوان ظلمه زوی دې مړ دې او زه دې ادیره ته جنازه سره لاړم او دا غسقات ویشل کیږي زور تلاش نه سم کنه هاں ستا کور ته ختم لدر شمه دننه د خزه ولونه هاي هوی جوړ دې هغه روټه زخرم کنه په ایمان وې دا سټیم کې چاله روټه خوند ول زمونږ په دې پیدو کې وګوره ویر کوي په دې مړو باندې او ډېر ظالم ویر چې مړ یو چت شي خزه او لونه او خپلوانی ویر کوي نیم خلک مړی سر روان شي نیم خلک وریجو تکین په دې پیدو کې आवाज پکې چې ټوګر کې ټول بنڅو ټیکاله تایور دا ټول بنڅو ګیرو والا ملکانو پټکو والا پټکی باندې څوک سړی کیږي ا پټکه خرتم په سر کنو هم سړی شو ټول بنڅو ماړه تایور دا شوپاړي بو ا ویراوري دا خزو جړاوري دا ماشومان تګوري چې دا یتیمان شو پلار مړ شو او دا د انوړای په خلن نه باسي وای په ایمان دا د انسان بچی دي یا دا انسانان دي یعنی چې یو ځکه کور وران شي التبتاله او بس کل څنګه مزه درکې او بس کل روټه خوراک کو پرې نو عرض میں داو چې انسانیت خو په دولت نشي رحمان کبوت سل زره د سرو شي انسان دولت مونږ د دې علاقې دولتمن سړی دی نه دا جماعت چې پکې دی دا غیر چاپیر ټول بزرگان اوسي خان دی خان مالک دی جماعت کې وبن خيجي دی ډیګای تا دا جمعه پرز ګوري تاسو څومره تکلیف کړي وبن خيجي دو په پونه ورتره نه ایستي دي وبن خيجي دلته یو پمپ لګول پکار وای ښا چنده په ولو کو کنه اته ستندرواله په بم لګې دله په توپ لګې دله نه نه زبم پکې چنده واچوم کنه ما ستا چنده مې که پکې واچول دي خلکو منظم نکیږي بیا ځکه چې ته پلیتی عزیزانو دا زمون تاسو خیال را کوئی دنوی پکې وادي پکې په ډوبو باندې د سلو روپو لوټونه شیندي او کورته دی جماعت کې او ټوټه ماته ده نار سره بلګه گیدړ باندې لکه په کونه کې منډي او جماعت دروازې نه به بار وځي اشر شر باوري چې دی جماعت دا ټوټه ماته ده دا بمبای ماته ده شر شر باوري او ټک لاندې نه بدغه وکيو نه انسانان دغه ټوټه کستا کور کې ماته شي دا به څه چلی وې سړی به ورته ګورمنو مالخه چې د خدای د کور ستا پړه کې دا قدر دی چې دی لا دې سړی ونه کتو چې د خدای په کور کې ټوټه ماته ده چې ولا سړی را ولا موجوده کوم او د خپل کور درته دا د خدای کور کې به ته خلاصيږي او دا د خدای کور به ستا شپارس کوي او ته به په جنت ته ځې نو کاکاګانو منځونه ډېر کوي ما په دې خبرو پوهېږئ ډېر ځان مګئ را مګئ ما د جماعت درد جماعت ترانه نوځي جماعت ګندای پټ جارو راواله یو جاروي کوي بازار کې ودرېږي چې څوک خلق مند نوځي کېړای ورته سموي ستاسو نفس مرشي جماعت ترانه نوځي د استنجاګانو زې ګورا ک ګندای جارو راواله او په پرېدا د استنجاګانو زې نو وینځه الا به انسانان کې تاسو خیال راغی کدا کار درکې نو انسانیت ګران کړ تبلیغ والا او تدلته د جماعت دلته یو امیر صاحب اوس لا پچېلا تلې ده او چنیا جماعت ګنده دې جارو کوي نو دې زنه میونی چونه متصق بلاواله چې تیرې جارو کړه جماعت
ټیک جارو رااله دا جمعه جارو کو کدی بیا आवाज کو چې چڼیا په دې جمعه کې درنه ول خاصنه ګډ وړو باس چړې ته بولې دا د سړی ټوکړي ټیپر په خرڅه چې د استاد کوره وظیفه لیو ایماندار دا ټیپر په خرڅه چې استاد کونی د اوچتو زيونه بدر توین ناجیدانو انسانان شي انسانان کله کله چواړې نه چواړې جارو راوالی په خپل ویني جارو کې چې بندي کوړه پرتای کوړه ټوکرای راوالی په خپل پکې واچو یو طرف ته وغورځوي او بکړې شي دا جمعه پرځ مسواک سپینا ټوپه او تر متر مم په ځان مګری او چې چاتر مګری ما تلاس مرا کوي ما په غواړم ما بیا زکام وای اس خاطرم په ځان مګلی دا تر متر مګی سجې جمعه مستروانم د جوړیانو ټوکرای راواله اګنګي چې پرتی دا په سر کا وباره وغورځوا ا تیر ورځو کې مې دا څه کوتا راغسته ورنه زمونږ بند واغه مې کولاوله کنه ایو سره ماته چې ها مولانا صاحب دا څه کې دا چوریانو کار دومره لوی عالم او دغه ما خپه کې ور دغه او دا سمې او د پلاستیک لفافه د سمې لړه کوم په دمه ور واچولې وله زدي غر کلم مالزه خو غر کوم چې ته عمر سره غر کې دا ډېر ښه کار په دې باندې سړی نفس مرشي مړ ما په خبره پوهیږي نفس دې مرشي په ایمان وایي چې ځان ته څوي او جارو راوالي په دې کوڅه کې دا ځای جارو کوي یا د جمعات تله جارو کوي یا په جمعات کې جارو په دې بخنخ کوي دا کار کوي که بوډاګان یې بوډاګانو د لاسه خو جمعات کې امامان هم تنګي او طالبان هم تنګي چرته بوډای ز په خپل 22 کاله بجلیګر کې امامم دا بوډاګان براته مخامخ ناس ته ټوخې دبا کله به مونږ دیو ګد یو بوډا میونی او د کړکای نه می بار غرزول مال بیا دی اون ګورم په دې جمعه په کور کې د خزا او انګور نه پری دي خوارشي مونږ له دا غن راو شړلو جمعه ته بوډاګانو واوري چې جمعه تلار شي غلی ناس ته سي چپ د جمعه یو ګټ کې دا مو وای چې نا وخت شو یا وخت غلی ناس ته او چې امام مدرکی بس پاسو منځو کا دا سے ناس تو سا لکا یو شاعر وہی کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں یوں سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو او د قبر لاندې پدا تنگ غوندې ځای کې هغه نه منقطع کېدونکی شی څه شی دی هغه صرف د خدای ذات دی که دغه ځای کې خدای در سره لکه رحمان بابا وایي چې الله در سره مل نوی رحمانا چې الله در سره مل نوی رحمانا که فوجونه در سره وي یک تنهایی ډېر فوجونه گویا پاس په قبر دی ولاړی او چې لاندې خدای در سره نی پاس د فوجونو زور تا ته نشي در رسی نو عزیزانو عرض داو په هندستان کې وګوره روزانه په سونو خلق مړ کیږي چې کله نه هندستان جوړ دی مارشل الله پکې رانه دلته زمونږه د امیر المؤمنین بیا خبره مارشل الله له جوړه کړې ده ان شاء الله در باندې بیا را روانه ده که خیری تماشې به وکړي د ځان بیا خبره اوس دې له جوړه کړې ده چې حالات خراب وو ښه کېدنه نو زه مجبور شم ما مارشل الله راوسته ځکه خبرې ښودله چې کومې ورځي هغه اړو چاله ورځي نه
په داسې وینځلي بزرګ اورېدلي چې یو خدای به هم ترې خلاصوي، یو خدای تپوس نشته. په کراچۍ کې نن اخبار وګورئ چې کراچۍ په هسپتالونو کې د مړو د لاشونو انبارونه پراته دي، انبارونه، او شناخت نه کیږي چې دا دي څوک. تیکې او غوښې پرتې دي، نو تیکې او غوښو کې به څوک خپل مړی څه وپېژني. نو دوی راله صاحبه او اسپتال تا ورلو، صدر ضیاء الحق صاحب مریض کی عیادت کر رہے ہیں، اور جوڑن جوئم چی دے دورہ ملتوی کڑا ہم راگے عیادت کی ہے، اور مجرمانو کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گی. اچھا کم ہم نیولی اغی سر ہم چوکڑ چلا پاتے اس نور چینی سے اغی سر ہم کسر اٹھا نہیں رکھی. وہ دا سے بے غیرت قوم دے، داسې د عقل نه پاک قوم دی چې دومره نه پوهېږي چې هلکه زه چې په بم ولګمه نو زما د پلار او نیکه دې هم کور روان شي چې وزیر زما تپوس له راشي او زه به پرې خوشحالېږم. تاسو چې زه په بم ولم خوشحال به شئ؟ دا سړیتوب دی. په دې اخبارونو کې چې دا فوټو وګورئ توکاڼي پې توکئ. وہی میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہو. وزیر اعلیٰ د سندھ وزیر اعلیٰ تا پکار دی چې پخپو کې پړی واچي او د سپي غوندې په سرکونو راکاږي. خلق کیمه او کباب شو، او دا چې د پیر پګاړو پر کټه ده خوځایي نه. ذلیل حکومتا د نورو ملکونو تشه دورې کوي، سبق دیوالی. د هندوستان دو گاڑی او جنگے د خپلو کې، نو د ریلوے وزیر استعفا ورکړه چې زه نااهله وم، ځکه زما انتظام ټیک نه و، نو دا گاڑی ځکه او جنگے. سریلنکا او که کم یو ملک یو سوزکه او جنگے دو، او د ټریفک وزیر استعفا ورکړه چې زه نااهله وم، ځکه دا سوزکه او جنگے دو، زه د وزارت قابل نه. دلته د مړو انبارونه جوړ شو، دا حکومت نااهله نه دی یا دته مستعفی کېدل نه دی پکار؟ تاسو وایئ دا نااهله نه دی؟ مړه دا څه حکومت دی؟ تاسو په ایمان وایئ چې یو حکومت د یو لارۍ د آرن علاج نشي کولی او د رشکې د سلنسر علاج نشي کولی، دا هم چېرته د سړي د زامنو حکومت دی؟ په لارو کې بسونو کې او ټرکونو کې وګوره د های پریشر آرنې لګېدلي چې ډرایور والا ګوته یوړي او داسې چغ نارې کي چې سړی به وایي غوږونو پردې مې وشلې. دا زما د جماعت سی ای ډي والا او را سبات بلی جمعې پورې که ماته د دې پته نه وه لګېدلې وجنم دی. اے ای جي ټریفک او ایس پی ټریفک او ڈی ایس پی ټریفک او انسپیکټران د ټریفک دا ډیری په میز ورته کېده چې دا های پریشر آرنې چې دي د بسونو نه او د ټرکونو نه وباسئ. دنیا ته د خدای په عظیم قهر گرفتاره ده. تش د ډرایورانو جیب لټول ضروری دي، د سوارلو جیب لټول ضروری دي. دا ضروری نه دي چې هلکه دا خلق په دې سړک روان دی او داسې هارن دې بجاو کو چې د خلقو نه دې رب بوټه ویست. دوی به لاره ودرئ چې هغه جیبونه میبونه به ګوري، خان نور خیر زه ستاسو ټول ایمان او کرتوتونه ماته معلوم دي. که عیام پکاري د دې شي علاج وکئ، کني بیا به زه خپل عادت در سره وکم. دا حکومت دی.
دا ملک دی. ما نور ملکونه لیدلی دي ځکه په جزم سره دا خبره کوم. نور ملکونه مې لیدلی دي. نور ملکونو کې چې سړک کراس کې یو غاړې نه بلې غاړې ته اوړې نو هلته به ته نه ودرېږې چورېږه چې دا لاره یو موټر تیر شي نو زه به تیر شم. نه، ته به روانې لاس به داسې ونیسې که 200 موټر یو لاره را رواني داسې بریک به ووایي چې په ځای به موټر او لاره جام کوي، ته به تیر شي هغې نه بعد به هغوی تېرېږي. اوس خدای په راستی که ته ټانګېوال ته ویل ګلګر واګې راکاږه 200 کنزل به درته وکړي، یا رشکې والا چې په سپیډ کې راخلاصي. ته خو لاس ونیسه چې در باندې درخېجې او بیړه دله غرکوي که نه غرکوي. نو عرض مې دا و چې دا من از بیگانگا هرگز نن عالم که با من هرچی گردا آشنا کر. د دین لوی دلیل د حکومت د نااهلیت بل څه کې دی. خود صدر ضیاءالحق نن ومنله چې د پاکستان د بمونو د دماکو خو ایله اوس ابتدا وشوه، اوس ابتدا وشوه. مطلب دا چې نور به مخکې ګورئ او بغیر د افغان د مسلې د حل کولو نه بغیر بمونو دماکې په دې ملک کې څوک راټینګولی نه شي او نه یې را قابو کولی شي. قابو یې کړي. کراچۍ ته بمونه په کومه لار راځي؟ سمندر کې نه راپورېوځي، په دې لار ځي. ستا دا تالاشیانې وګوره، ستا دا ناقبندیانې وګوره او د هغې د پاسم کراچۍ غوندې ځای ته ستا بمونه رسېدل وګوره، په دې لار ځي. بیا په دې لار د چرسو لارۍ کراچۍ ته په کومه لار ځي؟ د پوډرو موټرې او ویګنې کراچۍ ته په کومه لار ځي؟ بیا کراچۍ نه بار ملکونو ته په څه شي کې ځي؟ په څه کې ځي؟ ستا په دغه پی ای اے کې ځي. تاسو پوه شئ؟ دې نه زیات نااهلیت د یو حکومت بل څه کې دی شي. 2 لکه ناکهبندی بله ورځ دلته بالا ماڼۍ نه موټر وتښتېد، ناکهبندیانې چې پته لګېده صاحب هلکه څه شو ووتو. ناکهبندي د دې ناکهبندي ما ته معلومه ده، دی چې ډزي نو نږدې ورته نه راځي، خو چې سړی خپې وغځوي نو بیا راشي تېګیر چاپېر شي، چا لکه لرې شئ صاحب به راځي دا ځای به ملاحظه کوي. عرض دا و چې هغه جرنیلان هم ایماندار وه، د پاکستان په شان نه و. پاکستان نن بیړه تباه ولې ده او غرق ولې دی؟ ځکه چې پاکستانیانو سره د ملک غم نشته، د ځان غم دی ورسره. د ملک غم نشته، د خپل کور غم دی ورسره. د ملک غم نشته، د خپلې خېټې غم دی ورسره. که په هر ځای کې ناست په هر ځای کې د عدنان والا تر اعلی پورې هر ځای چې ناست دي د ځان غمي ورسره. ځکه جومات کې ناست یم د ځان غم دی راسره. ماله سړی راشي پلاني خو چای زوی وویشتو، ځوان زوی او ځوانه ښځه ښه بس